ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی نوی رنګ د خوشحالو د ښکلي ژوند دی اختر څه دی د خفه زړونو پیوند دی. لوی اختر د ابراهیم علیه السلام د وفا د اسماعیل علیه السلام د رضا او د لوی رب الله جل جلاله د رضا لپاره د قربانۍ ورځ. په همدې ورځ میندې دعاوې کوي، پلرونه قربانیو ته ولاړ وي او کوچنیان بیا له خوښیو الوت کوي. د ځینو خلکو دا شیبې ځینې وخت په غم بدلې شي، خو ولې؟ د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو د اختر د شپو ورځو دا خپرونه مو ترافیکي پیښو ته ځانګړې کړې. زه فهیم الله خان یم، تر پایه مو ملتیا وکړئ. له تاسو نه هم هیله ده چې دا د اختر په شپو ورځو کې ډېر په احتیاط، ډېر په صبر، ډېر په حوصله سره ډریوري وکړئ. ټول قاعده لوی اختر د نویو جامو، خوږو شیانو، قربانیو، خنداګانو او غیږو اختر چې د میدان وردګ ولایت د هرې سیمې اوسیدونکي په بېلابېلو دودونو او عنعنو سره لمانځي. په همدې شپو او ورځو کې د دې ولایت هره لاره، هره کوڅه د ماشومانو، ځوانانو او سپین ږیرو په شور او ځواک ښکلې ښکاري. خو ځینې کسان د همدې خوښیو په ورځ د ترافیکي اصولو په نه مراعات په بازاري ګڼه ګوڼه کې په تیز رفتارۍ او بې احتیاطۍ خپله او د نورو کورنۍ د غم په ټغر کېنوي. زابل کا کندهار دی که هلمند دی اختر څه دی د خفه زړونو پیوند. درنو دوستانو، دلته د یو حاجي صاحب سره یم. له ده هم پوښتم چې دی پخپله د اختر په د شپو ورځو کې کومو ځایونو ته په چکر باندې وځي او که موټر لري، موټر بیا په څه ډول سرعت باندې چلوي، څومره احتیاط کوي، کمربند بسته کوي نه بسته کوي، او د خلکو ژوند ته څومره پام کوي. نو په پیل کې له ده هم اورو. په پیل کې بیا دا درته وایي چې اختر مو مبارک شه او ښایسته مننه. هر کله راغلی د تاسې دې مبارک سي. سلامونه تاسو ته د تاسې له طریق نه د تاسې د ملي راډیو تلویزیون د میدان ښار د څانګې کارکوونکو ته، مشرتابه ته، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او ټولو درنو حاضرینو دوستانو د موږ لیدونکو او کتونکو ته وروره د اختر ورځ د افغانستان د خلکو په نه تنه د ټولو مسلمانانو د نړۍ د دنیا په کال کې دوه اختر دي چې وړکی اختر وي او غټ اختر وي. مثلا د غټ اختر او د وړکي اختر فرق دا ده چې هغه د روژې نه بعد راځي او دا یو حکم د الهي ده. مثلا حاجیان په حج کې دي، دغه دي د اختر په ورځو کې له دوستانو نه، له لیدونکو نه، له دغو نه د ما هیله دا ده چې مثلا موټرونه دي، د موټرو په باره کې ډېر احتیاط وکړي. د اکثریت ځوانان دي موټر ډېر په تیز دغه سرعت سره چلوي. دا باعث د حادثې ګرځي، باعث د مرګ ژوبلې ګرځي، ځان هم تباه کوي او جانب مقابل هم او نورو دا پیاده وګړو ته ټول خلکو موټر لري ډېرو ته ازار او اذیت کېږي. نو د دغه ته د ما ورته هیلهمندي دا ده چې وروره دوی لږ له احتیاطه کار واخلي او دغه وکړي، داسې خودسرانه بې ځایه بې بندوباره ګشت و ګذارو دا ونه کړي او له خلکو سره مې احتیاط وکړي چې باعث د سبب د مرګ خدای مکړه د ځان او د نورو هم ونه ګرځي. ډېره زیاته مننه. دا راته ووایي چې پخپل چې په چکر باندې وځې، اوس هم دا دې ګورو چې مې له ځای ته راغلی، نو له ټولو پخپله ته له ټولو خلکو چې موټر هم لرې څومره احتیاط څخه کار اخلي او کمربند بسته کوي نه بسته کوي؟ ولا که در ټایم چې دایم الوقت کمربند تړو دا باندې سړی دروغجن سي. کمربند تړم بالي وو خو اکثریت وخت د سړي نه له یاده وځي، له فکره وځي. دا خبره ده کمربند باید وتړل سي که چېرته خدای مکړه حادثه کېږي. هغه نور اجل هر څه خو خدای دی، خو بیا داسې سایه د بندګۍ باندې سړي سره کومک کوي. تنها کمربند نه، په سرعت کې باید دغه سړی پاملرنه وکړي او کوم قوانین د ترافیکي چې دي دیو ته باید پاملرنه وکړي، داسې بې ځایه او بې مورده ګشت و ګذار نه
داسې ډډه وکړي. ډېره زیاته مننه. په دغه ورځو کې که څه هم د ترافیکو چک پوینټونه ډېر ضرور دي تر څو دوی هم د سرعت کنټرول په موخه او د عامه پوهاوي په موخه دوی هلته چک پوینټونه واچوي. په دې برخه کې ستاسو له مسؤلو کسانو غوښتنه څه ده؟ مسؤلو کسانو نه غوښتنه دا ده لکه څنګه چې اکثریت وخت انشاءالله په تاسې د رسنیو له لارې نه دوستان ویني برخورد د مسؤلینو ډېر ښه ده. بیا هم هیلهمندي د موږ دا ده چې د خلک پوه سي چې دلته واقعا په رښتیا سره مجاهدین دي او مثلا د دوی د برخورد د خلکو سره که راغلاستو کله چې درېږي مثلا د دوی نه په ډېر ورین تندي باندې پوښتنه ګوېږنه د دوی کوم قوانین چې د مقررات چې دي دا هغو ته وروپوي او د هغوی چې څه وایي له هغو نه یې واوري. اختر څه د خفه زړونو پیوند ډېره زیاته مننه. او پیل کې موږ خپل ځان راوپېژنئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول تاسو ته نو ټولو بینندگان د تلویزیون د ملي ډېره زیاته مننه. په پیل کې هم تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایو او دا راته ووایي چې د اختر په دغو ورځو کې په دې شپو ورځو کې تاسو کومو ځایونو ته په چکر ځئ؟ ستاسو د دغه اختر رواجونه څه شی دي؟ د من خو داسې اختر خو داسې یو شی ده چې ټولو مثلا په د اختر کې خوشحالي لرو، څه کوچنی څه غټ اختر وي. خو په پیل کې دا دی چې په اخترو کې موږ ډېر خوشحالي لرو خو هغه ډېر د میلې ځایونه لرو. مثلا سنګلاخ ده، پسې همداسې چې ځې بامیانو ته ځې، جلیس ته ځې، دا سیمو کې ډېر ښه ځایونه لرو موږ او میلمه پالنه هم ښه کوو. له میلمنو له هر څخه سراسي موږ همیشه ډېر غېږ ورته خلاص دي. ډېره زیاته مننه. د تاسو بیا رواجونه څه شی دي په دغه د اختر په ورځو کې؟ د اختر په ورځو کې خو اول دا دی چې مثلا دغه د کوم فاتحه یا کوم میت چې وي که نه دا رواجونه ورک شوي دي. فقط صرف اختر مبارکي په خاطر ځای چې د خلکو خوشحالي نور هم ورته تازه شي که نه څه دغه کوم فاتحه نه وایي اختر مبارک دی یو بل کورو ته ځو او په پیل کې یو بل سره غېږې لګوو. که چیرې کوم خبرې یو بل سره ملاندې باندې کړي په دغه ورځ کې حتی خونونه بخښل کېږي. د موږ خپله مثلا دغه خپل افتخار داسې یو بل ورونو سره داسې یو قوت او همدردي ولرو او ډېر په خوشحالۍ سره د اختر دلته تېرېږي. ډېره زیاته مننه. ډېر خلک داسې د اختر په شپو ورځو کې ځي چکر وهي، میله ځایونو ته ځي، نو دوی بیا یا به احتیاطي کوي چې دغه د خوښۍ شېبې په غم بدلې شي یا موټر چپه کوي یا مثلا په موټر باندې څوک ووهي خدای نکرده او یا هم بله پېښه وکړي. نو ستاسو له دوی غوښتنه څه ده تر څو دوی په دغه ورځ باندې ډېر احتیاط وکړي؟ د ما غوښتنه له ټولو سیلانیانو نه دغه لومړی دا ده چې خپل احتیاط دې کوي په خاطر د ده چې دا د خوشحالۍ ورځ ده. دا په خدای نکرده په دغه د دو په کورو کې بیرته د دغه مغه ورته بدل نه شي. دوی چې ځي چېرته چې مثلا ځي احتیاط دې کوي چې کور کلی ده، خلک دي، دا ماشومان دي، لاروي ده که نه چې هرې خوا ته ځي خو احتیاط دې کوي چې هر څوک وي. نن یوازې جامې نه وي نه بلکې دعاوې هم نوي دي. زړونه له کینې پاک، لاسونه د روغبړ غاړې ته نږدې او سترګې د یو بل په دیدن خوږې دي. د دې ولایت بازار او تفریحي سیمې له یوې ځانګړې ګڼې ګوڼې برخمنې وي، خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا له ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په دې ورځو کې له احتیاط څخه کار واخلي. راغلی مې اختر ورځ ده پوه شوې چکر ته راوتی یم منت له خیره سره ملګري دوستان سره دي. اوله ورځ خو پغمان ته تللي وو، پغمان نه نن دې خوا ته میدان ورده خوا ته را چکر شو پوه شوې. ماشاءالله ډېر ښایسته موسم ده او ښه هغه دي شنه بوټي دي نه ده خیره سره دوستان هم دي. او ټولو دوستانو ملګرو نه دا هیله ده پوه شوې چې باید کوشش وکړي. اختر ورځې دي، خوشحالۍ ورځې دي، ځکه چې کوشش وکړي باید سلو لاړ شي، په احتیاط باندې لاړ شي، نه ده بل داسې چل داسې ټکر وکړي یو شی وکړي، نه ده مشکلات دي نور کورنۍ سره هغه سره پوه شوې باید لږ کوشش وکړي چې په احتیاط لاړ شي. ځکه ورونو ټولو مسلمانانو ورونو د دا اختراع هغه ده وروره پوه شوې چې وروره چېرته ځئ مثال باید په سړک باندې ډېر په احتیاط لاړ شئ، خدای نه خاصه چېرته حادثې سره مخامخ نه شئ پوه شوې وروره پوه شوې خو ټکر مکر ونه کوئ. چکر ته ځئ خو احتیاط ته نه ډېر کار واخلئ. میدان وردګ چې یو کلتوري ولایت دی، اوسیدونکي یې اختر په ځانګړو مراسمو
مینې او ورورولۍ فضا کې لمانځي. دوی وایي اختر د ټولو د خوښۍ ورځ ده. همدارنګه د ترافیکو مدیریت په مسؤلینو غږ کوي چې دا ورځې هم په ځانګړو اصولو وپوښي. فتح شوی د ایوب په لاس میوند ده اختر څه دی. قدرمنو دوستانو، دلته نن د یوه بل ځوان سره هم ولاړ یم. نو له ده هم پوښتم چې دوی د اختر په شپو ورځو کې څه رواجونه لري، کومو ځایونو ته په میله باندې وځي، او په دغو شپو ورځو کې چې دغه د خوښۍ شپې ورځې دي څومره له احتیاط کار اخلي تر څو ترافیکي پیښې ونه شي، او له نورو هیوادوالو غوښتنه څه ده. ورځم له ده پوښتم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین، انشالله که بخیر و عافیت باشین. ډیره زیاته مننه. په پیل کې د اختر مبارکي و ښایسته نوم راته. نام اشمت الله عزیزی است، از ولایت میدان وردک، ولسوالی جلریز. عید سعید اطهار صمیمانه برای همه امت اسلامی، مخصوصا برای مردم رنجدیدی افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خداوند عزوجل طاعت و عبادت و قربانی هایشان را قبول درگاه خود بگردان. الهی امین. ډیره زیاته مننه. راته ووایئ چې تاسو د اختر په شپو ورځو کې رواجونه مو سره کم دي، کومو ځایونو ته په میله باندې وځئ؟ همونطوری که عید یک تلفیقی از عبادت و خوشی است، یک جشن بسیار بزرگ با مناسبت یک عبادت بزرگ است. حج انجام میشه، قربانی انجام میشه، در کنارش مردم عزیز و شریف افغانستان عرف و فرهنگای خوبی خود هم داره. در این قسمت از صبح که روزی آغاز میشه در منطقه ما رواجی است که همه مردم در مسجد چای صبح یک جای در کنار هم که یک مظهری از وحدت و صمیمیت و دوستی مردم است یک جای صرف میکنن. بعد از اون میرن به طرف ادای نماز عید. بعد از ادای نماز عید بچه های جوان به تفریح و سرگرمی مصروف است، به گونه دست جمعی میله میکنن، دیگ بچی میکنن، خوش میباشن، خانه دوستا و عزیزایشان میروند. مسئله ذبح قربانی است، از گوشت قربانی برای شبشان آمادگی های خود طبعا میگیرن. و گاهی اوقات هم جای تفریحی که وجود داره مثل جای منطقه سنگلاخت میرن، منطقه سرچشمه میگیرن، تکانه بخشای سرسبزی که هست اینجا میرن و عید خود به این ترتیب به خوشی سپری میکنن. ډیره زیاته مننه. په دغه ورځو کې ډیر خلک موټر یا په تیزۍ چلوي یا موټرسایکلونه په تیزۍ چلوي چې خدای ناکرده له دغه بیا ترافیکي پیښې منځته راځي. واقعا چې دغه د خوښۍ شیبې د خلکو بیا په غم بدلې شي. په خپله په دې ورځ تاسو خپله څومره احتیاط کوئ؟ له نورو هیوادوالو مو غوښتنه څه تر څو دوی هم ډیر احتیاط وکړي تر څو د خلکو دغه د خوښۍ شیبې هم په غم بدلې نه شي؟ بله، واقعا اگر ما یک نکته را مد نظر داشته باشیم که اگر موتر است یا موترسیکل است، اینا وسایلی هستند که انسان سرشان حاکم بودن نمیتونه. خدای ناخواسته اگر حادثه شوه از توان انسان یک وقت بیرون میشه. فلهذا چون پیامدهای بسیار خطرناک هم داره، خدای ناخواسته خوشی مردم و عید مردم به تلخی میره. به این لحاظ پیام ما و توصیه ما برای همه برادرایی که از موترسیکل استفاده میکنن، از موتر استفاده میکنن، سایر وسایل نقلیه، باید از احتیاطی بسیار زیاد و کامل استفاده کنند تا اینکه ایام عید و خوشیشان و تفریحشان به خوشی و سلامتی و عافیت سپری شي. غوښتنه خو په لومړي قدم کې له موټر چلونکو د افغانستان له ملت نه دغه خواهش ده. نو کله چې په لومړي قدم کې هغه د اصول چې د ترافیک لوخه ورته وضع سوي دي، مثلا که د کمربند تړل دي، سرعت داسې به کوم سرعت لاسي مثلا یو چارۍ ته رسیږي، په چارۍ کې به سرعت څومره وي دغه باید مراعات کړي. په دویم قدم کې تیز سرعت هم ښه نه ده او باعث دې ګرځي چې حتی یو کورنۍ ختمه کې مکمل اوس طبعا په اختر کې په یو موټر کې څوک دي طبعا یو فامیل وي، نو دغه فامیل کې 15 نفر شپږ نفر که دا خدای نخواسته دوی به احتیاطي وي کې باعث د مرګ ګرځي. په دې کې د کاکا زوی، د عمه زوی، د خاله زوی، دوی طبعا چکر ته ځي، نو د 15 شپږو کورو کې غم جوړوي. نو د دې په خاطر چې هم خپل کورونه خوشحالوي، هم دغه د خوشحالۍ ورځ په خوشحالۍ سره تېرې کړي. نو په لومړي قدم کې باید تیز سرعت په تیز سرعت لاړ نشي، ترافیکي اصول مراعات کړي، چارۍ کې اصول مراعات کړي چې په کوم سرعت زه په چارۍ کې تېر سم، په کوم سرعت زه په عمومي سړک کې تېر سم، په کوم حالت کې زه له موټر نه مخته سم. نو طبعا که یو چېرته 10 دقیقې بعد وروسته 20 دقیقې بعد وروسته ورسېږي دا به بده نه وي دوی ته. د موږ خواهش له ټولو وطنوالو څخه دغه ده، خصوصا هغه خلک چې موټر لري فیصله موټر کې چکر ته ځي، ځکه اوس خو الحمدلله ازادي ده، زیاتره خلک لرې ولایتو ځي لکه نورستان و بامیان دو جای ته سفر هست چندان طولانی وي، لارم زندنی وي. د موږ خواهش په لومړي قدم کې دا ده چې نه د خپل همسایه نه د خپل
ځان نه د خپل کور نه د خپل مور او پلار نه د خپل دوستان په غم کې او دغه د خوشحالۍ ورځې د ښې په خوشحالۍ او په احتیاط سره کې نه دا چې دوی ته بلکې ضرر راوړي بلکې امکان لري چې دغه کوم جانب مقابل سره دوی کومه حادثه کوي هغه موټر سره ټکر کوي په هغې کې هم شاید یو کور 4-5 نفره یا پکې مریض وي یا پکې ښه یا بد وي یا د مرګ سبب ګرځي که د مرګ ونه ګرځي حتی زخمي کېږي خو پکې نو دغه زخمي کېدو سره امکان لري د زخم په ډېر زیات طولاني موده سره جوړ شي. بلخوا ترافیک پولیس هم له خپلو بچیانو لري او د اختر خوږې شیبې د ولس خدمت ته بخلي. دوی د هیوادوالو ژوند ژغورلو، ترافیکي لارښوونو او سرعت کنټرول لپاره اوس هم په چک پاینټ ترسره کولو بوخت دي. درسته نه مطلب واخیستل چې موږ به توصیه وکړو. درنو دوستانو، تاسو وینئ چې دلته ترافیکو چک پاینټ ترسره کړی او دلته چک پاینټ اچولی تر څو هیوادوالو یا موټر چلوونکو ته دلته لارښوونه وکړي تر څو د خپلو موټرونو سرعت کنټرول کړي او همدارنګه دوی ته لارښوونې وکړي چې کمربندونه وتړي او د اختر په دغه شپو ورځو کې له احتیاط څخه کار واخلي. اصل کې خو اختر د دغو خلکو ته باید مبارکي ورکړي ځکه چې په دغه شپو ورځو کې دا د خوشحالۍ په شپو ورځو کې هم دوی مسؤلیت ته راوتلي. په پیل کې تاسو ته سلامونه او اختر مو مبارک شه. وعلیکم سلام. نخست از همه تحفه جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را خدمت تمام مردمی که صدای ما را میشنوند تقدیم میکنیم. بعد از تقدیم سلام، محمد نعیم هستم، مسئول حادثات مدیریت ترافیک ولایت میدان وردک. ما به خاطر تدابیر جلوگیری از حادثات در مسیر شهرهای نمبر 1 و نمبر 2 همه روزه چک پاینت افراز میکنیم تا خدای ناخواسته جان هموطنان ما به خطر مواجه نشه و ما همیشه طور 24 ساعته در خدمت مردم خود هستیم، چی شب باشه چی روز در آن واحد در محل حادثه خود ما میرسانیم. و دیگه ما خواهش از همی دلیورای ما میکنیم که در مسیر شهرهای نمبر 1 و نمبر 2 رفت آمد دارن، اینا جان حیات خودم در نظر بگیرن و حیات مردم هم در نظر بگیرن. مسواری که در موتر از جا میباشه دائما باید با احتیاط عمل بکنن. و دیگه ما از تمام مردم خود خواهش میکنیم با دلیورایی که در یک موتر اونا سواری هستند، اگر اونا خلاف قانون کدام عمل انجام میتن تیزرانی میکنن، این حقشان است که دلیور بیادر توصیه بکنن، جلوگیری بکنن. اگر نکد در هر جای چک پاینت پلیس ترافیک از برای ترافیک بگوین که این می خلاف میکنه تا از حادثات جلوگیری شود. همه روزه ما در مسیر شهرهای نمبر 1 کابل قندهار، کابل هرات حادثات بسیار دلخراش داریم که بسیار هموطنان ما در این رابطه متاثر میشن. خساره جانی است، خساره مالی است و بازم خواهش میکنیم از دلیورای ما که حقاً قواعد ترافیک را بالای خود قانون ترافیک را تطبیق بکنن تا از حادثات جلوگیری شود. په لومړي قدم کې خو ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله لرم چې د نیکبختیو او نیکمرغیو څخه ډک اختر ولري. دا چې د اختر لومړنۍ ورځې دي د هیوادوالو په خاطر باندې د کابل او کندهار په لار باندې سهار چک پاینټ افراز کړی دی تر څو په یاد چک پاینټ کې هیوادوالو ته او موټر چلوونکو ته د زیات سرعت او ترافیک قوانینو توصیه وکړو چې خدای نکړه په دو اختر په نیکمرغه ورځو کې د ترافیکي پیښو څخه مخنیوی شوی وي. مرغان هم پکې د سولې نغمې وایي. اختر د خوښیو ورځ ده. مه پرېږدئ چې یوه وړه تېروتنه مو ټول اختر تریخ کړي. کمربندونه وتړئ، احتیاط وکړئ، خپل او د نورو ژوند وژغورئ. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو په پای کې یو ځل بیا هم درته د اختر مبارکي وړاندې کوم. خدای مو اطاعت او عبادت په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځوه. دا و زموږ د اختر خپرونه چې ترافیکي پیښو ته مو ځانګړې کړې وه او تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې او راتلونکې خپرونې چې ستاسو چوپړ ته راځو، په لوی او بښونکي خدای مو سپارم هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ. جنگ مچاوی تخپل واک پاکی وربنده اختر څه دی د خفزړونو پیوند